د نن ورځې درس چې کوم د ډیټا انفارمیشن او د یو ډیټابیس لپاره د ضرورياتو یا د ریکوایرمنټس راټولول او د هغې تحلیل او څېړنه ده. په دې باندې به خبرې کوو. مخکې له دې نه چې د ریکوایرمنټس انالایزس بخش ته راشو، لومړی غواړو چې موږ ډیټا په اړه پوه شو چې ډیټا څه شی ده. ډیټا په اړه مو تېر لیکچر کې هم ځینې خبرې کړې وې په کلاس کې، خو په لنډه توګه به ووایو چې ډیټا collection of raw facts and figure is called data. نو د موږ سره چې څومره مجموعه د را فاکټس دی یا کوم فیګر موږ سره دی، هغه چې په دې معنی چې پروسس شوي نه وي، مخکې له پروسس نه، هغې ته موږ ډیټا وایو. The word raw means that the facts have not yet been processed. په دې معنی چې موږ سره هر هغه معلومات، هر هغه ډیټا چې په هغې باندې پروسس ترسره شوی نه وي، په هغې پروسه ترسره شوي نه وي، هغې ته موږ ډیټا وایو. ډیټا موږ له مختلفو منابعو نه، مختلفو ځایونو نه راټولو او د مختلفو مقاصدو په خاطر باندې استفاده کېږي. ځکه که موږ سره ډیټا نه وي، موږ هېڅ نشو کولی. ټول زموږ کړنې په ډیټابیس کې به په ډیټا باندې ډیپینډ وي، ټول کارونه به زموږ ډیټا سره وي. کېدای شي ډیټا کې موږ سره نمبر وي، اعداد وي، موږ سره کرکټر وي، غږونه وي یا آډیوز وي، ګراف وي، سیمبولز وي، ایمیجز یا پکچرز وي، په مختلفو شکلونو باندې ستاسو ذهن ته چې څه راځي یا په کمپیوټر کې چې هر شی موږ سټور کوو، هغه موږ سره د ډیټا یو قسم دی. ډیټا د هرې ادارې لپاره ډیره مهم ده، ځکه که ډیټا نه وي په یوې ادارې کې د هغې فایل سیسټم موږ نشو جوړولی، د هغې معلومات به موږ څه سټور کړو، ځکه ډیټا نه لرو. که چېرته ډیټا را سره وي، د هغې مختلف شکلونه موږ سټور کولی شو او د هغې په تور بیا موږ صحیح تصمیم نیولی شو. نو که موږ سره ډیټا وي، زموږ تصمیم ګیري به صحیح وي. که چېرته موږ سره ډیټا نه وي، معلومات نه وي، بیا موږ صحیح یا درست تصمیم ګیري نشو کولی. که زه یو مثال ووایم، کله که موږ شاګردان راځي په یو پوهنتون کې داخله اخلي یا په یو سکول کې داخله اخلي، نو لومړی د هغه شاګرد نوم، د هغه د پلار نوم، د هغه ادرس، ولایت، ولسوالي، کلی، د هغه د وینې ګروپ، دغه ابتدایي معلومات موږ راټولوو، ځکه چې د دغه کس ریکارډ موږ ځان سره سټور کړو یا موږ پوه شو چې موږ سره کوم شاګردان دي، د کومو ځایونو نه دي، د هغو ریکارډ سټور کړو. دغه ابتدایي موږ چې کوم معلومات یا ډیټا راټوله کړو، دا موږ سره د ډیټا یو مثال کېدلی شي. همداسې مختلفې ادارې هغوی سرویګانې جوړوي، هغوی سروې په لاره اچي او د مختلفو خلکو د مختلفو تولیداتو په اړه باندې معلومات راټولوي. ولې؟ ځکه هغوی بزنس کوي، هغوی کاروبار کوي، هغوی غواړي چې موږ مختلف کارونه ترسره کوو، مختلف ایډیاز موږ سره دي، مختلفې سروې ترسره کوي، څو پورې چې ډیټا راټوله کړي او د هغې په اړه بیا تصمیم ونیسي. فرض وکړه په مارکیټ کې یو کاروبار کوي، ته ډیټا راټولوي چې په دې مارکیټ کې کوم شیونه شته، کوم ښه ګټه کوي، کوم نه کوي، کوم ښه چلیږي، کوم نه چلیږي. نو که څومره معلومات موږ د یو څه په اړه، د خلکو په اړه کوم معلومات موږ سټور کوو، یا د تولید په اړه موږ معلومات سټور کوو، یا د نورو کوم سټیک هولډرز ورته وایي، دې په اړه موږ معلومات سټور کوو، د ابتدایي دغه ټول موږ سره په کمپیوټر کې ډیټا ده. ډیټا موږ سره کېدای شي په مختلفو اقسامو وي. موږ سره نومریک ډیټا هغه ډیټا ده چې هغه اعداد یا ډایجسټ پکې وي، لکه 0 نه واخله تر 9 پورې، یا دلته چې موږ سره ښکاري 240 منفي 5، دغه ټول موږ سره نومریک ډیټا ده، ځکه موږ سره پکې اعداد نمبرز دي. الفابیټک ډیټا هغه ده چې له الف نه واخله تر یا پورې، یا له ا نه واخله تر زیډ پورې چې کوم کرکټرز موږ سټور کوو، هغه موږ سره الفابیټک ډیټا ده، یا د الفبا د تورو ډیټا ده. موږ سره ایمیج ډیټا هم شته. ځینې ډیټا کېدای شي موږ هغه د تصویري شکل باندې سټور کړو، د هغې ګراف سټور کړو، د هغې عکس سټور کړو، نو هغه ډیټا موږ سره بیا ایمیج ډیټا هغې ته وایي. همداسې موږ سره الفانومریک ډیټا شته چې هم الفبا تورې پکې وي او هم ډایجسټ پکې وي، دواړه پکې وي، نو ځکه ورته الفانومریک وایي. آډیو ډیټا یو بل قسم دی چې هغې کې موږ سره ساوندز یا غږونه به وي، آډیوز به وي، نو هغې ډیټا ته هم چې موږ که یو غږ یو ساوند سټور کوو، کله چې د سټور خبره راغله، په دې معنی چې دا موږ سره ډیټا ده. همداسې ویډیو ډیټا، ویډیو ډیټا هغه ده چې موږ ویډیو به سټور کوو د ویډیو په شکل باندې، موږ سره ځینې ایمیجز به وي چې هغه به موشن کوي، هغه به حرکت کوي، خوځېږي به، څرخي به. نو کله هم چې زموږ هغه تصویري ډیټا یا موږ سره چې کوم شی ښکاري لکه په تلویزیون کې او هغه موږ سټور کوو، یا په کیمرې باندې مو ویډیو کړي، یا مو په موبایل باندې ویډیو کړي، دغه ټول قسمونو ته به موږ ویډیو ډیټا وایو.